دوستانو سلامونه او ښې چارې. نن زه غواړم پخلنځي کې تاسو ته یوه خوندوره پیښوري کړايي جوړه کړم. البته چا که پیښور کې وخت تېري د نمک منډي کړايي خو ډېره مشهوره وه او ډېره خوندوره به وه. خو نن چې دا کومه کړايي زه پخوم د دې کړايي او د نمک منډي کړايي فرق په څه کې دی؟ هغه کړايي په دې ښه وه خوندوره وه چې غوښه یې تازه وه، سمدلاسه بې پسه حلال کړو او د پسه لمبې هم ور واچوو، غوړي یې نه ور اچول. خو زه نن دې کړايي ته مایع غوړي ور اچوم. چون دلته په اروپا کې لم نسته د پسه او د پسه غوښه هم تازه نه وي چې سمدلاسه حلال غوښه ته واخلئ. فریزر سوي غوښې او د تازه غوښې د ځمکې د اسمان فرق ده او دا زر هم پخیږي. نو البته تازه غوښه خو زر هم پخیږي نه، او دا د فریزر سوي غوښه باور وکړئ چې زه تر اوسه په کور کې د بخار نه لرم، همدا تازه غوښه ډېره په اسانه پخیږي، خو خوند یې طبعا فرق لري. 1.5 کیلو ما د پسه غوښه راخیستې ده او 1.5 کیلو ته باید 2 کیلو سره رومیانې. د کړايي باید رومیان ډېرې خو پیاز نه غواړي، ورسره چې د مایع غوړي، ورسره وچه دڼیا مې میده کړې، سره له زیرې او کورکمن، مالګه او دلمهی مرچ کړايي ته نه ورولېږي، خو ما په دې راخیستې ده، په اخره کې بیا په ظرف باندې واچوم لږ ښایسته راسي. او سره مرچ دا ډېر زیات ښه ترخه دي، کړايي باید ښه ترخه اوسي. او شنه مرچ، نیمه لیمو، تازه دڼیا، زنجفیل او 12 غوزې هم وږه. کړايي کې وږه او مرچ باید ډېرې. نو لیدونکو تر اخره را سره اوسئ چې دا کړايي زه څنګه پخوم، تاسو یې وګورئ. او هیله لرم که چیرې خوښه شوه دا طریقه یې، لا تاسو کوم نوې طریقه زده یي، حتما یې ماته لاندې په ویډیو ولیکئ چې زه بل وارې هماغه طریقې سره یې پخه کړم. نو هیله لرم چې تر پایه را سره اوسئ. اول به غوړي واچوم، او اوس به هم غوښه ور واچوم. دا غوښه باید اوبه یې وچې سي او ښې سره کمه، خو البته اوس له دې غوښې سره چونه غوښه یو رقم سوړ بوی لري، دا ما څه مخکې تاسو ته وویل چې 2 غوزې وږه او زنجفیل، دا مې دغسې غټ غټ یې باید میده کړمه، له مولې تراش یې نه باسم. یو څه به اوس ور واچوم او نور به بیا لږ وروسته اخیستل کېږي. اول به یې لږ څه اور تیزوم، هسې لږ څه ګرمېدا راسي، بیا به یې لږ څه ټیټوم. کړايي سره ګرمه وچه ډوډۍ ډېر ښه خوند کوي، چې ښه کښلې پاستې ورسره وي، ډېر زیات خوند کوي. زه به یو ورځ لیدونکو تاسو ته په طبیعي خو نه لرم، خو په ارکاره کې به زه تاسو ته د پاستې طریقه هم در وښوم. مطمئنه یم چې د ټولو خوندو مندو به زده یي، خو د ما هدف له مجردو داسې په اروپا کې اوسي او په خپله دیګی کوي چې هغوی ته زه یو ورځ پاستې پاخه کړم او دوی یې وګوري. که تاسو وینئ غوښه یې ما لږ څه غټې غټې ټوټې راخیستې دي. د کړايي غوښه کوچنۍ وي، خو دا چون ما مخکې مې وویل چې غوښه یخ وهلې غوښه ده، زر پخیږي، او چې دا رومیان ور واچوم زه ډارېږم چې ډېره نرمه بیا نه سي، نو د دې له خاطره مې غوښې داسې غټې غټې ټوټې راخیستې دي. نو تازه پسه غوښه باید کوچنۍ کوچنۍ په دې چې هغه زر نه پخیږي. د کړايي خوند یوې خواته، خو د ما په نظر دا بوی د ما ډېر زیات خوښیږي، د وږې او دا د هغه زنجفیل داسې کښلی بوی ځکه د پخلنځي کې دا اوس بوی یې ډېر زیات خوندور وي، او دې سره ښه تازه پاستې خو لا زیات خوند یې ډېر مزهداره راځي.
یو ورځ که اوسو زه تاسو ته لیدونکو ښه کوشلی پیښوري چپلي کباب پخوم. د پیښوریانو خوراکونه ډېر خوندور ول. د دوی خبره کټوۍ او ترکاریانې ډېرې زیاتې خوندورې وې. ښه ډېر مرچ به ول پکې. پیښور خو پیښور دی که نه، هغه سندرغاړی څنګه. دوستانو وینئ اوبه یې لا وچې نه دي، باید دا ښه سره سي. چې په سره کېدا راسي بیا به رومیان ور واچوم. البته اوس مخته له دې چې مالګه ور اچومه، د کورکمن به ور واچوم، بیا یې رنګ ښه وځي. لیدونکو افغانستان کې خو کورکمن معلومه ده چې پیژنې دار خارج مسافرو لپاره دغسې شیشه‌ایي بوتلانو کې کورکمن زیړ رنګ ده. دا وایي فایدې هم ډېر لري. اروپا سړه ده، کورکمن ګرم وي، ډېرو مرضو ته هم ښه ده. دا ډاکټري مې هم درته شروع کړله له پخلي سره دوستانو. نو د کورکمن حتما په دیګي کې استعمالوي. وایي خواړه رنګ له رویه خوړل کېږي که نه. نو د کورکمن څه ده ډېر پخلی ښایسته کوي، خواړه ښایسته کوي. اوس مې د اور درجه یې څه زیاته کړله چې له غوښه یې لږ څه راته نرمه ښکاره شوه. کړايي نو مخصوصا د پښتنو خوراک ده او چا خبره د لارو د بر خوراک ده. او شینواري ډېر زیات شینواري کړايي ډېره مشهوره ده. وایي البته ما شینواري کړايي نه ده خوړلې، خو د پیښورۍ مې خوړلې. ښه د مرغانو غږ ده. دلته شاته ځنګل ده او اوس دلته ساعت 15:09 بجې دي او ماښام په 9:02 ده. نو د موږ بعد له دې شپږ میاشتې رڼاوې دي. خو هوا ډېره زیاته خوندوره ښایسته هوا ده. ښه ښکل روزه ډېره اسانه ده انشاءالله. زه مالګه ور واچوم او مخکې له دې چې اوبه وچیږي یو څه د مرچ به ور واچوم. ښه سره شوله، په غوړو راغله. تازه غوښه خو به بیخي ډېره سره کوو، تر دې هم ډېره، دا چون زر نرمېږي. رومیان مې ګورئ ډېر غټ غټ ور واچول. دا به بیا تاسې وګورئ اوبه باسي، ډېر میده کېږي او غټ ورته پکار دي. نو اوس پرې یو څه اور ټیټ کړم، خو سر یې نه بندوم. دوستانو اوس مې اور ورته تیز کړو چې داسې په غوړو راسي. غوښه یې نرمه ده او رومیان هم پکې میده شول. ګور رومیان یې ما څومره غټ کړي ول، اوس نو بیخي هغه شول، کوچني شول. او که چیرې تاسې په د سره کېدا په وخت کې غوښه چې سره کوئ او بیا غواړئ چې رومیان ور واچوئ، غوښه چې سره شي نو او بیا پوست چې لږ څه غوښه کلکه ده، تاسې کولی شئ په اوله کې لږ څه درجه ټیټه او سر یې پټ کړئ او بیا چې ده وروسته چې پخه شي بوډۍ تیز کړئ. لیدونکو کړايي تیاره شوه او په سر مې لږ څه لیمو واچول او تازه دڼیا او یو څه هم دلمه‌ایي مرچ مې پرې واچول. البته دا ته ضرورت نشته دلمه‌ایي مرچ، خو هسې ما ویل چې لږ څه دا ظرف کې ښه ښکاره شي. نو دا هم د نن ورځې پخلی. خدای دې وکړي چې تاسو دا کومه طریقه باندې چې ما پخه کړله خوښ هم شي او نور ستاسو د نیوکو، ستاسو د پیشنهاداتو او ستاسو
د هرې مشهورې په هیله یم زه، چې ما مخکې ویلي دي، بیا هم وایم زه د ویډیوګانې د لومړي ځل لپاره دومره تجربه نه لرم. په پخلي کې البته تجربه لرم، خو د ویډیوګانو په طریقې سره چې څنګه جوړیږي او څه باید پکې ووایم، دا نو هغه خپل هڅه کوم، کوشش کوم چې تاسو ته په ساده ژبه په اسانه طریقې سره دروښوم. نو قربانم سمه، تر بل پخلنځي پورې ستاسو په خدای سپارم. روغ جوړ او سلامت راته اوسئ.